په ایران کې د افغان سفارت چارې د اسلامي امارت ډیپلوماټ ته له سپارلو سره هم مهاله د ترکیې په استانبول کې د افغانستان د جنرال قونسلګرۍ چارې هم رسما د اسلامي امارت استول شوي استازي ته وسپارل شوې. په همدې اړه د بهرنیو چارو وزارت په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د اسلامي امارت او ترکیې ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو ځانګړي اهمیت ته په کتو ایجابوي چې دغه اړیکې د اسلامي امارت استازی په ترکیه کې له نږدې وپالي. د بهرنیو چارو وزارت په ډاګه کوي چې تیره دوشنبه د ترکیې په استانبول کې د افغانستان په جنرال قونسلګرۍ کې د بهرنیو چارو وزارت لخوا استول شوي ډیپلوماټ خپل کار رسما پیل کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت هڅه کوي چې د ډیپلوماټیکو فعالیتونو ترڅنګ په بهر کې د افغانستان سیاسي استازولۍ په بشپړ مسؤلیت او شفافیت سره بهر میشتو وطنوالو ته قونسلي خدمات وړاندې کړي. واک ته د اسلامي امارت د رسیدو په نږدې 2 کلنه موده کې تر دې دمه له ترکیې سربیره چین، پاکستان، روسیه، قطر، چک او ایران هغه هیوادونه دي چې د افغانستان سفارتي چارې پکې اسلامي امارت ته سپارل شوي. باور دا دی چې سیمې او نړۍ سره د ډیپلوماټیکو اړیکو رغول نه یوازې دا چې نړۍ سره به تعامل لپاره د اسلامي امارت لار لنډه کړي، بلکې نورو هیوادونو ته هم اړخیز ارزښت لري. دغه هیوادونو کې چې د اسلامي امارت استازیتوب وي، دوی کولی شي چې په ښه ډول د اسلامي امارت او د افغانانو څخه استازیتوب وکړي او په تجارتي او اقتصادي او په ډیپلوماټیکو برخو کې د دغه هیوادونو سره یو ښه په اصطلاح یو ښه آینده ولري. فعال شدن دفاتر سیاسی و سفارتخانه افغانستان افغانستان کمک میکنه که ما را بیشتر در بحث تجارت و اقتصاد همکاری بکنه و سهولت‌ها و تسهیلات ایجاد بکنه. د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې یو شمېر هیوادونو سره یې ډیپلوماټیکې اړیکې پراخې شوي او ښایي نږدې راتلونکي کې په متحده عرب امارات او یو شمېر نورو هیوادونو کې د افغانستان سفارتي چارې هم اسلامي امارت ته وسپارل شي.